هدیرې په ځوانانو ډکې شوې او عثمان وایي چې کله سپین ږیری شوم بیا به توبه وباسم. حال دا چې مرګ د هیچا دروازه نه ټکوي. مرګ نابللی میلمه دی. هر څوک چې خوښ شو د ځان سره یې بیایي. باور وکړئ د مځکې تر لاندې په میلیونونو انسانان د یوې سجدې په تمه باندې پراته دي. خو نن چې ما ته الله رب العزت د دې توان راکړی ده چې په اخلاص او صداقت باندې د الله رب العزت په دربار کې سجده وکړو، هغه هم په لهو په لهو باندې دا ژوند تېروو. راځئ چې د روژې اخرې شپې او ورځې دي په اخلاص او په صداقت باندې د الله رب العزت په دربار کې سجده ونکوو او د خپل دایمي ژوند لپاره چې نه ختمېدونکی ده د خیر سوال وکړو او د خپلو کړو ګناهونو توبه د الله رب العزت په دربار کې پټه وباسو. داسې پټه چې بغیر د خدای نه زموږ او ستاسې په منځ کې بل هیڅوک خبر نشي. باور وکړئ د انسان تقدیر الله رب العزت بدلوي. الله رب العزت چې هر څه وغواړي کولی شي، لکه څنګه چې په قرآن عظیم شان کې وایي چې ان الله علی کل شیء قدیر. الله رب العزت په هر کار باندې قادر ده. نو د الله رب العزت لمن ونیسئ او د خپل ژوند او د آخرت خیر د الله رب العزت نه وغواړئ. ښې شپې، ښه ژوند او د لا بریالیتوب